اول قسم د فرض معین دی روزه د اتو قسمونو څخه لکه د رمضان المبارک روزه چې دا فرض هم دی او دا هغه ټیم او وخت هم مقرر دی چې په فلانی ټیم او په فلانی وخت کې به روزه نیسي لکه نبی علیہ السلام فرمای صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته میاشت رمضان مو ولیدل روزه کوي او میاشت د اختر مو ولیدي اختر کوي او دویم چې دا فرض غیر معین ده دلته په بعض علاقو کې د پاکستان باسي خلک پیدا شوي وو په خوا هغه به خلکو ته ویل د ملایانو په شکل یا د زهادو په شکل کې پیسې به د خلکو ساخستلې سرمایدار خلک ورته ویل چې زه پیسې صدر کوم نو د درزه روزه نسم نیولای ګرمي د زبې بیا په یخني کې روزه ونیسم د ور سید دغه پیسې راکه واست خلاص په خوا زمانه کې مو نو دویم چې دا فرض غیر معین ده رمضان المبارک بدلیدای نسی دویم فرض غیر معین ده فرض غیر معین ده چې د یو مجبوری په خاطر باندې د رمضان المبارک روزه دی وننی ولا د رمضان المبارک روزه پتا باندې فرض د چته قضا راوړي په نور ورځي په عام ورځو کې به د رمضان روزه قضا راوړي نو دغه لره بیا وخت نه مقرر ورځ نه د مقرر مثلا رمضان کې ته سفر ته ولاړې یا پتا یو مشکل رالی یا پتا یو مصیبت رالی تا نسون روزه نیوای نو د رمضان سما سیوا بته دغه ورځو قضایی راوړې خو وخت نه دی معلوم چې ته په کوم ورځ قضایی راوړې دا وخت نه دی معلوم لیکن چې څومره ژر کوي چې دغه ملجر قضایی ستاده پاره شده دریم توای واجب غیر معین سلورم دی دریم دی واجب معین سلورم دی واجب غیر معین اول فرض معین لکه د رمضان روزه فرض غیر معین لکه د رمضان روزه چې پتا قضا سی او بیا قضایی راوړي تعین وخت نه لري دریم او سلورم واجب معین او غیر معین دا چې د کفاره روزه دي چې پتا واجب دي داغه د پاره وخت نه دی مقرر کې یو سړی الله تعالی ته دعا وکړه چې خدای پاک ما پر امتحان کې کامیاب کې نو زه درې ورځې روزه نیسم نو دې په امتحان کې کامیاب شو لیکن په د باندې روزه لازمه ده چې درې ورځې ونیسي خدا سړی وخت نو مقرر کړي چې په فلانی ورځ نیسم په فلانی تاریخ نیسم په فلانی میاشت کې نیسم دا تاریخ نو مقرر کړي نو دا توي واجب غیر معین ش خبره داده چې ژر دی باید روزه ونیسي درې امتحان کې کامیاب شو نظر دی کړو بس روزه ونیسي چې د غم اخلاص او کداو چې وخت مقرر کړو چې مثال ځکه فلانی امتحان کې یا په فلانی کار کې یا خدای زما دا کار راوکي نو زه روزه نیسم درې ورځې مثلا د لوی اختر څخه یو میاشت وروسته میاشت مقرر وخت مقرر کې نو بیا دې ته واجب معین وای پر دا انسان باندې واجب ده چې خپل نظر به پوره کوي هغه میاشت هغه تاریخ شراله روزه بنیس نو دې ته وای واجب غیر معین نو واجب معین او غیر معین آسان فرق ده تا نظر وک چې فلانی کار کې زه کامیاب سم روزه نیسم وخت نه دی مقرر کړي دې ته واجب غیر معین وای وخت مقرر کې واجب معین ورته وای ان شاء الله سر بخلاصوي پنځم قسم چې هغه روزه نیول هغه سنت دي پنځم قسم دا هغه دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته امت ته د ترغیب ورکړی دا د دې سو شقونه دي سو اړخونه دي اول لکه د عاشورې روزه نیول د عاشورا روزه چې د محرم نهمه یا لسمه یا لسمه یا ولسمه د محرم نهمه لسمه یا لسمه یا ولسمه دو ورځې ټچ یو ورځ نه دا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیبات موجود دي دغه شانته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ترغیب ورکړی دا دا ته سنت وای دا نه فرض دی نه واجب دویم د عرفه روزه یعنی د ذوالحجې د نهمي تاریخ روزه د هغو کسانو د پاره چې څوک حج نه کوي او چې څوک حج کوي دغه د پاره روزه ایښودل سنت نه دی نه ایښودل سنت دریم ایام بیز
یعنی د هرې میاشتې 3 ورځې 14 14 15 د میاشتې روژه نیول دا سنت ده میاشت خو نه وی کیږي کنه چې میاشت نه وی سو حساب ورته ونیسه د میاشتې 14 14 14 15 دا 3 ورځې روژه نیول دا سنت ده او سنت مؤکده په دې ټولو کې یو هم نشته دا ټول غیر مؤکد دي شپږم چې داغه سنت هغه مستحب روژې دي د فرض او د واجب او د سنتو څخه علاوه نور ټول روژې چې داغه مستحب دي یعنی مستحب مطلب دا ده چې کدی وکړه ثواب درته ملوي شي کدی ونه کړ عذاب در سره نست لکه د شوال د میاشتې شپږ روژې یا لکه د شعبان لا 13 چې سو 15 د شعبان 15 روژې او یا د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ روژه نیول یا د جمعې ورځ روژه نیول دا مستحب طریقه ده دا ثواب دی کدی وکړه ډیر ثواب الله درکړي او کدی ونه کړه ګناه نشته ور باندې وم چې دا هغه روژه د مکروه ده مکروه هغه روژه ده چې صرف او صرف د محرم پر نهم باندې ونیسي یا صرف او صرف د محرم په لسمه باندې ونیسي یعنی ورځ ور سره ملاو نه کې ټچ نه کې نهم لسم یا لسم یو لسم بیا صحیح ده ټچ نه کې تنهازي ورځ ونیسي او د نوروز روژه نیول نوروز علما وایي چې د نوروز روژه نیول دا مکروه ده او هغه زنانه چې د میړه د اجازت بغیر نفلی روژه نیسي دا هم مکروه ده زنانه چې د میړه د اجازت بغیر نفلی روژه نسی نیولای دا مکروه دي اتم قسم هغه روژه ده چې هغه حرام ده حرام روژه ده که چاونی وي په حرام ده په ټول کال کې 15 ورځې روژه نیول حرام دي د کوشنی اختر په ورځ روژه نیول حرام ده دا به نو ډېر بدبخته سره وي نور ورځې ور باندې پاتې دي د غټ اختر د کوشنی اختر ورځ روژه نیسي د کوشنی اختر ورځ روژه نیول دا حرام دي مکروه نه حرام دي ولی اختر ورځ چې د الله د خوا مهمانی ده او ته اعراض عن ضیافت الله کې ګرځي خپل مخ د الله تعالی د مېلمستیاس او د غټ اختر منځ یند د ذوالحجې یولسمه دولسمه دیارلسمه دا روژه نیول دا حرام دي دا ناروا ده